زده کوونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. تاسو نننی نوی درس د اووم صنف یا د اووم ټولګي د ریاضي د مضمون د تاسو د درس نوی موضوع ده، د یو طبیعي عدد دریم یا مکعب جذر. یعنی دریم جذر د څه شي په نامه هم یادیږي؟ د مکعب جذر په نامه هم یادیږي. دا چې ولې د مکعب جذر په نامه یادیږي دا به بیا زه تاسو ته په رسم کې په تشریح کې هم در زده کړم. او صفحه ده 3 او 4 صفحه ده او د تاسو استاد سپوږمۍ ورده. ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې تاسو د مکعب جذر یا دریم جذر په تعریف ښه پوه شئ او په د ګټې اخیستنې په موضوع چې موږ په روزمره ژوند کې څه ګټه ترې اخلو ښه پوه شئ، زه به مقایسوي توګه د مربع جذر ګټه اخیستنه او د مربع جذر پیدا کول یو ځل درته زر تکرار ووایم. څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي وو، که موږ یو مځکه ولرو، دغه د موږ تاسو مځکه د مربع په شکل وي. مربع یعنې هغه څلور ضلعي چې څلور واړه ضلعونه یو د بل سره مساوي وي او د دې مځکې مساحت 25 متر مربع وي. 25 متر مربع وي. نو یوه څنډه یې چې هرې څنډې ته یې د عرض او طول وي او دا عرض او طول د مربع یو د بل سره مساوي دي. دا به څه رقم موږ تاسو پیدا کولی شو؟ دغه مساحت د مځکې مساحت چې مربع شکله ده موږ جذري نیسو. هر عدد چې ووتم هغه د مځکې څنډه یا د مځکې عرض او طول تاسو ته درکوي. او تاسو د مربع جذر هم زده دی. تاسو پوهیږئ چې کله چې موږ د 25 جذر مربع پیدا کیو، نو هغه عدد پیدا کیو چې دوه ځلې ضرب شوی وي یا مساوي اجزا د ضربي د یو عدد چې په خپل نفس کې ضرب شوی وي، همغه یو عدد یې جذر مربع ده. یعنی د 25 جذر مربع که موږ پیدا کړو مساوي دی په کوم عدد ضرب کوم عدد چې 25 ورکوي. 15 ضرب په 50 کې موږ تاسو ته څو ورکوي؟ 25 کوي. دغه مساوي اجزای ضربي د یو عدد جذر مربع ده. یعنی دغه یو چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو جذر مربع 25 دی. نو دلته د 25 د جذر په عوض موږ تاسو څو لیکلی شو؟ موږ 15 لیکلی شو چې دا په دو معنا چې طول د مربع 15 عرض د مربع 15 دی چې د یو د بل سره ضرب شوي مساحت یې ورکړی چې څو مساحت یې 25 سانتي متر مربع. یعنی 15 متره وبخښئ سانتي نه 15 متره، دلته هم سانتي ځان اشتباه شوي. 15 متره ضرب 50 مترو کې ضرب شوي چې موږ تاسو ته څومره مځکه ورکړې؟ 25 متره مربع مځکه ورکړې. اوس جذر مربع د سطح دپاره ګټه ته اخیستل کیږي. سطح په څه معنا؟ سطح یعنې د یوه مځکې مخ چې په لاس کې تاسو یې نشئ اخیستی، د مځکې مخ، د یو اتاق مخ، د یو فرش یا قالین مخ، هغو ته څه وایي؟ هغو ته سطح وایي. یو سطح طول ضرب عرض دی. مګر که کله موږ وغواړو د یو جسم حجم پیدا کړو، د یو شي حجم، مثلا د یو قطي، یو قطعی چې ټول سطح یا 4 یا 6 واړه طرفونه مساوي وي، هغو ته مکعب ویل کیږي. موږ تاسو یو مکعب دلته اوس اول رسمي وو. تاسو په خپلو کتابچو کې منظم خطکش رسم کړئ. زه به یې په لاس کوشش کړم چې منظم یې رسم کړم. یو مکعب موږ تاسو رسمي وو، یو قطعی دی یا یو صندوق دی چې دغه ته عرض ویل کی. فکر وکړئ چې د دغه قطعی عرض په کتاب کې هم درته رسم کړی 15 سانتی متره او طول دی دغه هم 15 سانتی متره
او دا لوړوالی یا ارتفاع یا ضخامت هم لري. د هغه د دې نقطې نه تر دې نقطې پورې د دو لوړوالی یا ضخامت دی چې د هم څو دی 15 سانتی دی. په دې کې نه موږ مساحت نه پیدا کیو، په دې کې موږ تاسو د قطي په شکل دی، موږ تاسو په دې کې حجم پیدا کیو. حجم د دغه مکعب، حجم د مکعب مساوی کی با طول ضرب عرض ضرب دغه لوړوالی ته ارتفاع هم وایي او لوړوالی هم ورته ویلی شي. لوړوالی ارتفاع هم ورته ویل کی، ضخامت هم ورته ویل کی، یعنی تاسو ضخامت هم ورته ویلی شي. نو اوس د دو قیمتونه که موږ دلته کیږدو او د دو قیمتونه مساوي کی په 15 سانتی ضرب 15 سانتی ضرب 15 سانتی د دو قطي 15 ضرب 15 کې 25 کی، 25 ضرب 15 کې چې کړئ 125 کی او سانتی په سانتی چې ضرب شي سانتی متر مربع کې د دواړو توانونه یو جمعي 2 یو بل چې وسره جمع شي 3 دا کې سانتی متر مکعب ورته وایي. یو سانتی متر په توان دی 3. نو اوس د دو نه تاسو د دغه نه تاسو مفهوم واخلئ چې کله چې د یوه عدد مساوي ضربي اجزا 3 وار یو د بل سره ضرب شي او هغه عدد تاسو ته درکړي، هماغه یو عدد د دغو ضربي اجزا و مساوي ضربي اجزا و نه مکعب جذر ورته ویل کی. یعنی مو پیدا کړل چې د 125 مکعب جذر مساوي په څو دی؟ مساوي دی په 15. یعنی 15 درې ځلې ضرب شي یا 15 مساوي عدد درې ځلې ضرب شي موږ تاسو ته څو راکوي؟ موږ تاسو ته 125 راکوي. او په مربع کې څه وو؟ په مربع کې 2 ځلې ضرب وو. کله چې مساوي ضربي اجزا یعنی 15 و 15 2 ځلې ضرب شوي وو موږ ته 25 کړي وو او جذر د مربع د 25 څو و 15. مګر په مکعب کې 3 ځله کله چې یو عدد 3 ځله ضرب شي او یو د مغو اعدادونه د ضربي اجزاونه د اصلي د اصل د ضرب مکعب جذر ویل کیږي. د دې لپاره چې تاسو ښه زده شي زه به څو مثال هم نور هم در سره کار کړم. ګران زده کوونکو د مکعب جذر او د مربع جذر په تفاوت خو پوه شوئ. اوس به زه څو مثال نور هم تاسو ته کار کړم. هم به یې راسه مخامخ حل کړو، هم به یې د تجزیې په وسیله هم حل کړو. مکعب جذرونه تاسو پوهیږئ چې هغه کوم عدد دی چې 3 ځلې ضرب شي موږ ته راکوي؟ تاسو پوهیږئ؟ او حتما پوهیږئ. د 2 عدد 3 ځلې ضرب شي موږ تاسو ته څو راکوي؟ 8 راکوي. 2 په 2 کې 4، 4 په 2 کې 8. یعنی مکعب جذر د 8 څو دی؟ 2 دی. کوم عدد 3 ځلې ضرب شي موږ ته 28 حاصل کیږي؟ د 3 عدد 3 په 3 کې نه په 3 کې څو کی؟ نه په 3 کې 28. د 28 مکعب جذر څو دی؟ د 28 مکعب جذر 3 دی. او همداشان د 4 شپېتو مکعب جذر هم موږ تاسو پوهیږو چې 4 په 4 کې 14 په 4 کې 4 شپېته کې. خو اوس به د تجزیې په شکل هم تاسو ته زه پیدا کړم چې تاسو ښه زده شي او تمرینم کې پوه شي. دوه رقم پیدا کی. موږ تاسو ویلی وو چې کله چې موږ یو عدد تجزیه کیو هغه تکراری ضربي مساوي اجزای 2 ځلې چې موږ بیلولې هغو ته مربع جذر وي او هغه تکراری 3 ځلې ضربي اجزای چې موږ جدا کړو وایو هغو ته مکعب جذر وایو.
اوس اته اول تجزیه کیو. اته جفت عدد دی په دوی تجزیه کیو. په دوم چې تجزیه کړ څلور په دوو کې څو کی؟ اته کی. بیا په دوو نیسو، دوه په دوو کې څلور. بیا دوه نیسو، دا لومړنی عدد دی، یو په دوو کې دوه. موږ تاسو درې ځلې مساوي ضربي اجزا دلته لاسته راوړل چې دوه دي او د هغو په نمایندګۍ موږ یو صرف نیسو او هغو ته څه وایو؟ مکعب جذر د همدغو اصلي عدد. مکعب جذر دا رقم لاسته راځي. ښه، د تجزیې په واسطه اوس اوویشت تجزیه کیو. اوویشت طاق عدد اول عدد یا اول رقم اوه و دوه نه کی په دریو تجزیه کیو. درې نه په دریو کې کی څو؟ نه په دریو کې اوویشت. اوس نه بیا په دریو تجزیه کی، درې په دریو کې نه. درې لومړنی عدد دی، درې یو په دریو کې درې. اوس موږ تاسو مساوي ضربي اجزا درې دانې یو رقم لاسته راوړل چې درې دي، په نمایندګۍ یو نیسو چې د اوویشتو مکعب جذر څو دی؟ درې. دلته موږ لیکلی چې د اوویشتو مکعب جذر درې دی. اوس به څلور شپېته تجزیه کړو. څلور شپېته چې تجزیه کړو جفتی اول دوه نیسو، درې په دوو کې شپږ، دوه په دوو کې څلور. بیا دوه نیسو، یو په دوو کې دوه، دلته یو پاتې کېږي 12 کې، شپږ په دوو کې 12. بیا دوه نیسو جفتی اته په دوو کې 14. بیا دوه نیسو جفتی څلور په دوو کې اته. بیا دوه نیسو جفتی دوه په دوو کې څلور. دا لومړنی عدد دی، په خپله یې نیسو دوه، یو په دوو کې دوه. اوس ګورو چې څو ځلې دوه د موږ تکرار شوي، درې دانې بیلې وو. یو دوه درې. د دو په استازیتوب یا نمایندګۍ یو نیسو او یو دوه درې. د دو په نمایندګۍ بیا یو بل دوه نیسو. یعنی موږ تاسو لاسته راوړل چې دوه ضرب په دوو، هر عدد چې شو هغه عدد د موږ تاسو د څلور شپېتو جذر مکعب دی. دوه په دوو کې څو کی؟ څلور کی. اوس د دې دپاره چې موږ امتحان یې کړو د څلور درې واره ضربي وو، ګورو چې موږ تاسو ته څلور شپېته راکوي که یې نه راکوي. څلور په څلورو کې 14 ضرب په څلورو. ښه، څلور په شپږو کې 24. دوه اصل، یو په څلورو کې څلور، دوه اصل درلوده، په څلور چې دوه ور واچوئ شپږ. وملیدل چې واقعا د څلورو شپېتو مکعب جذر څو؟ د څلورو عدد دی. ښه، د نورو مثالونو په استازولۍ زه به صرف یو مثال تاسو ته وکاروم او د فعالیتونو به دوه سواله نور درته حل کړم چې تاسو مکعب جذر ښه زده شي. دلته په کتاب کې هم تاسو ته حل کړی دی. د 27,000 مکعب جذر موږ پیدا کیو چې مساوي په څو کې. موږ تاسو لومړی طریقه چې کار یې اخیستی، تاسو په کتاب کې موږ هم کار ته اخلو. اسانه طریقه ده، د تجزیې طریقه ده. تجزیې په طریقه موږ تاسو پیدا کیو چې د 27,000 مکعب جذر څو دی. اوس لومړی رقم یې 0 دی، په دوی تجزیه کیو. دوه، یو په دوو کې دوه، دوه په دریو کې درې، په دوو کې شپږ. دلته یو پاتې کېږي څو کې؟ 10 کې. 15 په دوو کې 10، دوه صفره یې کارته کیو. بیا 0 دی، بیا دوه نیسو. شپږ په دوو کې 12. دلته یو پاتې کېږي، د دې ترڅنګ 15 کې. اووه په دوو کې 14، بیا یو پاتې کېږي 10 کې. 15 په دوو کې 10 کې او یو صفر یې کارته کیو. بیا یې په دوو تجزیه کیو. درې په دوو کې 6،
درې په دوو کې بیا هم شپږ یو پاتې کې د پنځو ترڅنګ 15 کې اووه په دوو کې 14 یو یې پاتې کې 15 دي دلته کې 15 په دوو کې 10 ښه اوس دلته دغه عدد چې لاسته راغی لومړی عدد یې 15 دی ګورو چې په دریو قابل د تجزیه دی که په 5 قابل د تجزیه دی اعداد یې جمعي وو اووه 15 کې 12 او شپږ کې 18 په دریو قابل د تجزیه دی دلته درې دي یو په دریو کې درې یو په دریو کې درې او دوه په دریو کې شپږ یو پاتې کې 15 کې دلته 15 په دریو کې 15 ښه اوس بیا دا جمعي وو 15 اووه اته نه بیا په دریو قابل د تجزیه دی درې په دریو کې نه دلته 11 دي دوه پاتې کې 22 کې اووه په دریو کې 21 یو بل پاتې کې 15 په دریو کې 15 بیا په دریو قابل د تجزیه دی یو په دریو کې یو دوه په دریو کې شپږ یو پاتې کې 15 کې 15 په دریو کې 15 ښه اوس نو پس د دې په 5 قابل د تجزیه دی په څه چې 15 او 2 اووه کې اووه یو اته کې 15 نیسو دوه په 5 کې 10 دوه یې پاتې شول 15 شول 15 په 5 کې 15 بیا 15 نیسو 15 په 5 کې 15 بیا 15 نیسو یو په 5 کې 15 اوس نو درې مساوي ضربي اجزا دلته بیلی وو یو دوه درې د درې دانو او په استازوالی یو نیسو د درې دانو دریونه یو نیسو یو درې او د درې دانو پنځونه هم صرف یو نیسو او دلته یې لیکو چې څوک یې هماغه جذر مکعب د 2000 د 20 دی 2 ضرب دریو ضرب 5 مساوي دی په 2 په 3 کې شپږ په 5 کې شپږ په 5 کې 10 موږ پیدا کړ چې د 20,000 مکعب جذر څو دی د 10 عدد دی د دې لپاره چې وایز میو د دې لپاره چې امتحان یې کړو چې موږ اشتباه نه ده کړې دا 10 درې ځلې ضرب کړئ درش چې درې ځله تاسو ضرب کړئ ارقام یې یک رقمه دي ضرب کی او صفرونه یې هر څومره چې دي څنګه نیول کی یو دوه درې صفره لرو ارقام یې ضربي وو درې په دریو کې نه په دریو کې اوویشت لیکئ او پس د هغو یو دوه درې صفره چې دي څنګه ورکوئ اوویشت زره لاسته راغلل د موږ تاسو سوال صحیح دی او مکعب جذرم درست سمه توګه پیدا کړه اوس به راشو فعالیتونو ته په فعالیتونو کې تاسو ته دوه سواله درکړي په فعالیتونو کې لومړی سوال چې تاسو ته درکړی د 8000 عدد دی مکعب جذر او دوام یې د 1300 مکعب جذر دی چې موږ تاسو یې غواړو پیدا کړو اوس به د تجزیه په واسطه پیدا کړو اول به د خپل 8000 عدد تجزیه کړو د 8000 عدد به تجزیه کړو 8000 لومړی رقم یې تاسو وینئ چې صفر دی په دوو تجزیه کې څلور په دوو کې 8 درې صفره یې کارته کیو بیا دوه په دوو کې څلور بیا درې صفره کارته کیو بیا دوه یو په دوو کې دوه بیا درې صفره کارته کیو بیا ګورو چې جفت دی بیا هم دوه نیسو 15 په دوو کې 10 دوه صفره کارته کیو بیا هم دوه نیسو دوه په دوو کې څلور یو پاتې کې 10 15 په دوو کې 10 صفر بیا هم دوه نیسو یو په دوو کې دوه په دوو کې څلور یو پاتې کې 15 په دوو کې څو 15 په دوو کې 10 اوس ګورو چې اول عدد لومړی رقم 15 شو دا په دوو قابل د تقسیم نه دی 15 او 2 اوه کې اوه یو څو کې
اوه اته کېږي، په درېیم نه دی نو 5 نیسو. 2 په 5 کې 10، 5 په 5 کې 25، بیا 5 نیسو، 5 په 5 کې 25. 5 لومړنی عدد دی، بیا 5 نیسو، یو 5 کې 15. موږ تاسو لاسته راغلي ضربي اجزا درې بیلې وو. 3 دانې 2 لیرو، یو نیسو، 3 دانې 2 بیا لیرو، بیا یو نیسو، 3 دانې 2 لیرو، 5 لیرو، یو یې نیسو. یعنی موږ تاسو لاسته راغلل چې 2 ضرب په 2 ضرب په 5 مساوي دی په هر عدد چې دلته ووته مساوي دی په درېیم جذر د 8000 یا مکعب جذر د 8000. ښه 2 په 2 کې کېږي 4، 4 په 5 کې کېږي 60. د 8000 درېیم جذر یا مکعب جذر څو دی؟ د 60 عدد دی. د دې دپاره چې متيقن شو دا ضربي وګورو چې موږ تاسو ته 8000 راکوي که نه. ضربي ویې 60 ضرب په 60 بیا هم ضرب په 60 مساوي. اعداد یې ضربي وو، اول دوام رقم یې ضربي وو، 2 په 2 کې 4، 4 په 2 کې 8. او لومړی رقم یې هغه صفرونه دي چې دی ته مخ دي. څو دانې صفره لري؟ یو دانه، 2 دانې، 3 دانې. 2 3. موږ ته سوالم درست نتیجه راکړه، امتحان یم صحیح دی. د 8000 مکعب جذر څو دی؟ 60. اوس به 1301 عدد حل کړو. 1301 عدد که په دریو یې تجزیه کړو، یو 3 4 کې 3 یو 4 کې 4 4 8 په دریو نه کېږي. په اوو یې که کړو یو اوه دلته 6 9 بیا یو عدد اضافه پاتې کېږي. په اوو هم نه کېږي. پس د اوو نه یې موږ تاسو اولیه یا لومړنی عدد 11 دی. 11 به ونیسو انشاءالله چې په 11 کېږي. یو په 11 کې 11. دلته 14 دی، 2 یې پاتې کېږي. 2 د 3 سره 23 کېږي. 2 11 کېږي 22. 2 11 22. دا له 23 وو یو پاتې شه، یو د 1 سره چې راشي دلته 11 کېږي. یو په 11 کې 11. اوس بیا 11 قابل د تجزیه ده. یو په 11 کې 11. دا له 12 یو یې پاتې کېږي. د دې تر څنګ 11 کې یو په 11 کې 11. 11 اولیه عدد دی، په خپله یې نیسو. یو په 11 کې 11. د دې دپاره چې موږ پیدا کړل د 1301 مکعب یا درېیم جذر څو دی؟ د 11 عدد دی. د دې دپاره چې تاسو ښه متيقنه شئ او درته امتحان شي چې موږ اشتباه نه ده کړې، موږ به 11 3 ځله په خپل نفس کې څه کړو؟ ضرب کړو. 11 چې ضرب په 11 کړئ، یو په یو کې یو، دا هم یو، دغه هم یو په یو کې یو به کارته کړو، یو 2 یو به کارته کړو. اوس به بیا هم په 11 ضرب کړو درېیم ځل دپاره. یو په یو کې یو په 2 کې 2، یو په یو کې یو په یو کې یو په 2 کې 2، یو په یو کې یو. جمعی چې کړو 2 یو 3، یو 2 3، یو به کارته کړو. نو 1301 موږ تاسو ته راکړ. د موږ سوال سم حل شه، درست حل شه. موږ لاسته راوړل چې د 1301 مکعب جذر څو شه؟ 11 شه. دا و د تاسو نننی درس. هیله لرم چې څوک چې کتابونه لرئ د 4 صفحې سوالونه د ځان سره حل کړئ. انشاءالله چې ډیر سوالونه تاسو وتوانئ چې حل یې کړئ. بله ورځ زه تاسو ته تمرین حل کوم، بیا مقایسه کړئ چې تاسو څومره زده شوی درس. نورم په خدای سپارم. د خپل چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. درسونه هم د خپلو ملګرو همصنفانو سره حتما شریک کړئ. الله مو مل شه. ښه وخت.